په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي محمد رفیع مموزي د کرونا وایرس د مخنیوي او د نور چمتووالي په اړه د لغمان د والي هڅې وستایلې. نن د شنبې په ورځ د اوري په 14مه نیټه له غرمې وړاندې په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي محمد رفیع مموزي د لغمان والي سره د هغه د کار په دفتر کې ولیدل. نوموړي په لغمان ولایت کې د کرونا وایرس د مخنیوي او هراړخیزو تدابیرو په برخه کې د دې ولایت د والي ښاغلي محمد آصف ننګ هڅې وستایلې. هغه د لغمان والي څخه غوښتنه وکړه چې له اړمنو سره مرستې دې په پوره شفافیت سره ترسره کړي ترڅو ټولو حقدارو ته رسیدلي اوسي. ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د ولسي جرګې له غړي محمد رفیع مموزي څخه مننه وکړه چې هر وخت د ملي او سیمه ییزو مسایلو په برخه کې خپل نظریات او همکاري له ولایتي ادارې سره شریکه کړې ده. نوموړي دغه راز په دې ولایت کې د کرونا وایرس د مخنیوي عامه پوهاوي وقایې او د نورو تدابیرو په اړه معلومات شریک کړل. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي کمیټې ته لارښوونه کړې ترڅو د یو میکانیزم له لارې په پوره شفافیت سره لیستونه بشپړ او په خورا ښه شکل به له اړمنو سره مرستې ترسره شي. په دې ناسته کې دغه راز په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې وشوې. بلخوا په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو استازي محمد رفیع مموزي په داسې حال کې چې د مرکز اړوند یو شمېر سیمو قومي مشران ورسره ول د ولایت مرستیال الحاج شهزاده مظلوم یار سره هم د کرونا وایرس د مخنیوي او د نورو چمتووالي په اړه جلا ناسته وکړه. ښاغلي مموزي په خپلو خبرو کې د ولسونو یو شمېر ستونزې اندېښنې او وړاندیزونه د ولایت مرستیال ښاغلي مظلوم یار سره شریک کړل او د کرونا وایرس په مخنیوي کې د ولایت مقام د لا زیاتو اقداماتو هیله وکړه. ښاغلي مظلوم یار په ولسي جرګه کې د لغمان د خلکو له استازي محمد رفیع مموزي مننه وکړه چې تل د ولسونو د ستونزو په حل کې له ولایت مقام سره نږدې پاتې شوی. په دې ناسته کې دغه راز په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې وشوې.